د هرات د زلزله ځپلو په اړه د ملا برادر تازه او نوی خبرداری. سلام، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په هرات او بادغیس ولایتونو کې د زلزلې له امله هیوادوالو ته د مارژوبلې او زیانونو د اوښتو په هکله خواشیني څرګنده کړې ده. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د ایکس پر پاڼه لیکل شوي چې ښاغلي برادر طبي پیښو ته د رسیدو کمیسیون غړو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي او له ټولو امکاناتو په استفادې د زیانمن شوي هیوادوالو لاسنیوی او هر ډول اړینې مرستې دې ورسره وکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق وایي چې د هرات ولایت د زنده جان ولسوالۍ په 3 کلیو کې په نننۍ زلزله کې څه کم 20 تنه مړه او نږدې 80 نفره ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان په یوه ویډیویي پیغام کې زیاته کړې چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې هم ځینې کورونه ویجاړ شوي چې ښایي تلفات یې زیات شي. د ښاغلي سایق په خبره دغه وزارت ولایتي ټیمونه سیمو ته استول شوي دي.